فرمان عالی قدر امیرالمؤمنین حفظه الله در مورد ممنوعیت کشت کوکنار و هر گونه مواد نشه‌آور. به اساس فرمان عالی قدر امیرالمؤمنین به تمام هموطنان خبر داده می شود که از تاریخ صدور این فرمان کشت کوکنار در تمام کشور به گونه مطلق منع می باشد. پس از این هیچ کس نمی تواند این بوته را کشت نماید. اگر خدای نخواسته کسی تخلف کرد، کشت او از بین برده می شود و با متخلفین از روی شریعت اسلامی برخورد صورت می گیرد. درې زره کارخونې د مواد مخدر د تولید او پروسس مونږ الحمدلله له منځه وړي دي. څه د پاسه 12,000 ټنه مواد مخدر مونږ الحمدلله د هیئت په حضور کې چې د مختلفو وزارتونو د داخل وزارتونو په حضور او شتون کې مونږ الحمدلله سوځولي دي، حریق کړی دي. په حدود د 30 کسان مونږ د دې 4 کلونو په مبارزه کې نیولي دي چې مخدره توکي قاچاقول یا هم تولید او پروسس کول.